السلام علیکم ښه راغلاست درته وړاندې کوم که چیرته غواړئ د خپل میټریک او د اف اس سی ډاکومنټس ویریفیکیشن وکړئ یعنې د ډي ام سی او د سند ویریفیکیشن وکړئ له افغان امبیسي نه له آی پی سی سی نه او د فورن آفیس نه او چلې درته نه درځي نو په دې ویډیو کې به درته ټول معلومات درکوم. ټول ناول به داسې کار وکړئ چې خپل سکول او کالج نه خپله ډي ام سی او سند دا به راواخلئ ورنه هم د لسم ډي ام سی هم د لسم سند او د دولسم ډي ام سی او دولسم سند دا به راواخلئ ورنه سره د خپل ماجر کارټه یو 15 فوټوکاپیانې به ورنه وباسئ. بیا به لاړ شئ خپل بورډ آفیس ته. بورډ آفیس ته چې لاړئ هلته به د پر ډاکومنټ چې ده نه 500 فیس اخلي د ویریفیکیشن. څنګه چې بورډ آفیس ته ور داخل شئ هلته انفارمیشن روم نفر ته به ورته وایئ چې روډ جانه زه دغسې ویریفیکیشن کومه لارې راته وښیه. هغه به درته پاڼې درکړي هغې کې به تانه د رول نمبر او انفارمیشن وغیره درنه غواړي هغه به ټول ورته ډک کړي او څنګه د کوم بینک یا ډاکخانه یم هغلته به فیس ورته جمع کړي رسید به ځان سره راوړئ او بیا به درته بیا هغه انفارمیشن روم والا نه بیا پوښتنه وکړه چې روجانه اوس څه شي وکړم بیا به هغه درته وایي چې فلانکۍ کړکۍ ته ورسه فلانکۍ کوټې ته ورسه دغه ډاکومنټس به هلته تانه جمع کړي. ډاکومنټس چې ته کله ورته جمع کړي بیا به تاته وایي چې روجانه 2 غنټې بعد یا 3 غنټې بعد راسه له خیره ډاکومنټس دې بېرته موږ نه واخله. کوشش کوه چې څومره وختي تللی سې هماغومره زر ورسه هغومره به تاته بهتره وي. بیا داسې کله دغه جنه ډاکومنټس راواخیستل په سبا باندې به لاړ سئ اسلام آباد ته امبیسي اف افغانستان ته. تاسو کولی سئ چې پېښور ته هم لاړ سئ خو اسلام آباد ځکه درته وایم چې هلته رش هم دومره نه وي او کار دې هم زر زر کېږي. امبیسي اف افغانستان ته به دې لپاره ځې چې ته به ان او سی ورنه راخلې د هر ډاکومنټ. امبیسي ته چې څنګه ورسې څومره وختي تللی سې هماغومره ورسه. امبیسي ته تا دننه نه پرېږدي باندې کړکۍ وروټه کومه نفر به درته راسي هغه به درته وایي او روجانه څه خدمت دې وکړم. ته به ورته وایې چې روجانه دغه څلور ډاکومنټس دي آی بي سی سی لپاره یو ان او سی راته جوړه کړه. سمه ده هغه به درته وایي هغه به درنه ډاکومنټس جمع کړي ډاکومنټس چې درنه جمع کړي نو 1 روپۍ هم درنه نه غواړي. فی الحال ان او سی به درته درکړي. ان او سی دې سره واخیستله بیا به لاړ سئ آی بي سی سی آفیس ته. ګوره چې څومره زر تر زره ته دغه امبیسي نه ډاکومنټس راخیستلی سې هغومره تا لپاره به بهتره وي. که ته چېرته 12 بجو نه پس ته ډاکومنټس ریسیو کړي له امبیسي اف افغانستان نه نو بیا آی بي سی سی تله په همغه ورځ باندې تللو هېڅ ضرورت نشته ځکه بیا تا ته ټوکن نه درکوي. که چېرته تا ډاکومنټس تر 11 بجو پر راواخیستل امبیسي نه نو بیا ځان ورسوه آی بي سی سی آفیس ته بیا تا ته ټوکن درکوي بیا ډاکومنټس درنه جمع کوي په همغه ورځ. که د ناوخته سوه در باندې بیا به داسې کار وکړئ اسلام آباد کې به تا باندې شپه راځي هملته به شپه ورته وکړي کوم هوټل کې. فیض آباد ته لاړ سئ فیض احمد ته لاړ سه میټرو کې کښېنه نو هلته هوټلې پیدا کېږي ډېره ارزانه 600 روپۍ یا 1000 کلدارې به مصرف وي د شپې همهغه به سیده بس هر څنګه کېږي هغه به تاسو خپل کار ده. سبا باندې به ګئ وختي به آی بي سی سی دفتر ته ځان ورسوي. سمه ده آی بي سی سی دفتر ته څنګه لاړ سئ هلته به ته اول ټوکن راواخلې ټوکن دې سره واخیسته بیا هغه نه بعد به ته فیس ورته جمع کوې. هماغلته آی بي سی سی دفتر کې دننه تانه فیس هم جمع کوي. 1200 کلدارې درنه اخلي پر ډاکومنټ نو دا که 2 ډاکومنټ دي 3 ډاکومنټ هر څومره سي یو کاغذ باندې یعنې یو ډاکومنټ باندې تانه 1200 کلدارې غواړي. پیسې دې چې کله ورته جمع کړې هغه نفر به تاته یو رسید درکړي. څنګه ته کاونټر کې کوم نفر ناست هغه تانه ډاکومنټس جمع کوي او بیا تاته وایي چې ورورجانه یو 2 غنټې بعد 3 غنټې بعد یا 2 بجې راسه 3 بجې راسه خپل ډاکومنټس دې بیا ریسیو کړه. نو هملته نږدې پارک ته جومات هم د لمونځ دې ورته وکړه ساعت کې تېر کړه بېرته به 2-3 بجې ورته راسې او خپل ډاکومنټس دغه به ورنه رسیو کړي. بیا دې نه بعد ته تللي فورن آفیس ته خو فورن آفیس ته په دغه ورځ باندې ته نسې تللی تا باندې بله شپه هم راځي. فورن آفیس ته سبا باندې ګیز وختي به ځان رسوي. سمه ده فورن آفیس ته چې څنګه لاړې تقریبا داسې 7 بجې 9:30 بجې باید تلته ځان ورسوي ځکه هلته ډېر غټ قطار ولاړي. فورن آفیس دفتر څنګ یو ډاکخانه ده یو سټیکر خرڅېږي په 50 روپۍ باندې هغه باید خامخا ته واخلې. تا که یو ډاکومنټ یو سټیکر واخله که 4 ډاکومنټ یې 4 سټیکر یې واخله داسې به یې کښې هلته بس په هغه باندې لګېږي سریښ کېږي هغه کاغذو باندې به یې سریښ کړي او بیا قطار کې به ولګېږي. سمه ده قطار کې چې ولګېدې دننه څنګه ور داخل سي ښی طرف ته یو ورقه درکوي ورقه وي یو پیپر به راواخلې په هغې کې تانه انفارمیشن پوښتنه کوي. په آی بي سی سی کې به هم یو ورقه درکوي هغه به ته ورته ډکوې. سمه ده نو دلته چې کله دا پیپر راواخیسته هغې کې تانه انفارمیشن غواړي هغه داسې کله کې ولیکل بیا به ټوکن راواخلې.
ټوکن دې سره واخیسته څو نمبر ټوکن دې سي بیا سپیکر کې غږ کوي بیا به کاونټر ته لاړ سي خپل ډاکومنټس دي دغه به ورجمع کړي صحیح سو ډاکومنټس ته چې کله ورجمع کړل بیا به تا وایي چې 2 بجې 3 بجې پورې تا ډاکومنټس راسي خو بیرته به عمل ته راوځي د باندې طرف د فورن افیس کوم هال سي دا مګر مین نصر راوځي د باندې بکینه ډیر خلک بیا تل ناست ته هم کې نو سپیکر کې غږ کوي چې فلانه ټوکن نمبر چې کله تا ټوکن نمبر ویل کړکې دا ورسې تا ډاکومنټس بدل کې مغز نه ریسیو کا او سیده بازان ورسوي او امبیسی اف افغانستان ته په دغه فورن افیس کې تا باندې یو روپۍ مصرف هم ناراضي صرف 15 روپۍ به یو د سټیکر رقم اخلي او 60 روپۍ یو ورقه اخلي بس خلاص پیپر به اخلي امبیسی ته بیا دغه نه بعد بځې ته امبیسی ته سکله ته لاړې نو دلته تا نه سیده پر پیپر پر ډاکومنټ $15 درنه غواړي نو که ډالر تا سره نه کلدارې ته واړوه کلدارې هم ته ورکولی سي هېڅ مسله نسته کلدارې هم جمع کولی کلدارې هم درنه جمع کوي ما خپل هم کلدارې ورکړې وې نو بیا هغه نه بعد سیده ګوره باید چې کله فورن افیس نه ځان راخلاص کړي باید څومره زر ته زره کولی سي امبیسي اف افغانستان ته ځان ورسوه که زر ونه رسېدی نو بیا تا ته دا مسله جوړېږي چې هغوی 12 بجې نه بعد ډاکومنټس نه جمع کوي قسمت دی دا که 12 بجې نه بعد هم ډاکومنټس ته نه جمع کړل نو ښه ترښه که چېرته ډاکومنټس ته نه وانخیستل نو تا باندې بله شپه راځي شپه داسې ورته وکړه کوشش خو وکول په همغه ورځ ورور باندې ورسره خبرې وکړه کار به درته وکړي که چېرته نه کوه درته نو بیا په سبا باندې ورته راسي ګیز وختي خپل ډاکومنټس به ورته جمع کړي او تا نه سیده $15 پر ډاکومنټ درنه غواړي نو ډاکومنټس چې کله ورجمع کړل هغه به تا ته وایي ورور جانه یو 2 غنټې 3 غنټې بعد راسئ تا کاغذونه دي خپل هغه ریسیو که بس دغه چې نه داسې خپل کاغذونه راواخیستل بیا یې تا کار خلاص شو په پاکستان کې بس بیا هغه تا ته وایي چې ته به لاړ سې وزارت خارجه افغانستان ته بیا پاکستان یې تا کار خلاصېږي نو د باندې تقریبا ټول مصرف چې دا ټول مصرف هغه نیماسې کومې پیسې پرې لګېدلې وې دغسې 15,000 کلدارې شاوخوا پرې لګېدلې وې ځکه ما باندې هم شپه راغلې وه یو پیر خو زه تللی وم اسلام آباد ته بیا بیرته راغلم NOC مې صرف راواخیسته بیا دومره واري چې کله لاړم نو بیا شپه هم را باندې راغله او بیا مطلب د ټیکسي کوه او میټرو کې ځه دا مصرف هم بیا ډېر زیات بیا دا هم ډېر غټ مصرف ته که نه الله ټیکسي خو ډېره ګرانه ده خو کوشش کوه ګوګل میپس استعمالوه که خپل بایک یا موټر در سره ګوګل میپس استعمالوه نو لوکیشن ګوګل میپس هلته صحیح کار کوي غلطه لاره باندې دې نه بوځي بل کوشش کوه چې بایکیه کوي او خلکو سره چینې وایه 100-200 روپۍ درنه غواړي هغه دې هر چي ته بیا رسوي بس دغه کار دا کار اسانه کار ده 1 روپۍ رشوت هم کې نه لګېږي او نه چاته رشوت کې ورکوي خو دا داسې ډېر زیات سرګردانه او ډېر زیات مشکله کار ده ډېر سړی ستړی کوي نو بس دغه معلومات ول تاسو مې درکول امید لرم چې تاسو کارونه هم په خیر سره خلاص شي نو ښه وخت ولرئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ خدای په امان